موږ چې مجلس وکړو امیرالمؤمنین صاحب په حضور امیرالمؤمنین صاحب وویل چې د دې فکر مه کوئ چې دا موضوع موږ سیاسي وګرځوو یوه ګټه ترلاسه کړو خدایي امر دی دغه زه وایم چې تدریجا په انشاءالله ټول مشکلات حل کړي تاسو تشویش په دې باندې مه کوئ موږ نړیوالو ته هم دا وایو چې تاسو خپله توجه خپل مخ افغانانو ته راوګرځوئ داسې افراطي تعلقات تاسو د موږ خوار افغانانو نه دا غچ مه اخلئ شهید توکي حرام دي د دغه په منع کوله کې په بنده کوله کې تاسو معطلي مه کوئ فوري اقدام وکوئ دا یو خوشخبري دی موږ دپاره او دا موږ د دې معنیت هم ډېره منندوی د ولس هم ډېر منندوی چې د خپل مشر ته دی دومره ژمنتیا لري خپل مشر موږ ډېر منندوی په دې کې چې دغه د ولس په مخ باندې خپل امتیاز نه دی اخیستی سره نه موږ په نړیواله باندې ملي تجارانو باندې دا غږ کړو د دغه سټیټ نه غږ ورباندې کړو چې بدل معیشت کې تاسو کومک وکوئ په دې معتادینو په علاج معالجه کې تاسو کومک وکوئ